د جلالاباد کابل لوی لار کې د غر یو برخه نړول کیږي. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ملي ادارې رئیس مولا نورالدین ترابي د لغمان ولایت مرستیال او د یو شمېر مسؤلینو ملتیا کوله د لغمان کرغیو ولسوالۍ په ډیم کاسي سیمه کې د غر د یوې برخې چې د خویدو په حال کې ده د نړولو پریکړه وکړه. ننګرهار کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو تنظیم ادارې اطراف مالی ملاتړ 23 نوي سایټونه جوړ او پر فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي رئیس وایي دغه سایټونه د هیواد په کچه د ټي ډي ایچ له لسمې پروژې رغول شوي او پر هر سایټ له 80 تر 100,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او هغه سیمو کې چې مخکې اوسیدونکو له مخابراتي اسانتیاو بې برخې فعالیت پیل کړ. سږکال ننګرهار کې د مالټو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت مسؤلین وایي سږکال به د دې اماراتي شرکت اړوند 4 فارمونو څخه 15,000 ټنه د مالټو حاصلات راټول شي چې د تیر کال پرتله په حاصلاتو کې 1.5 ټنه زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې د غوړیو فابریکې فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د افغان پانګوال په 2 میلیون امریکایي ډالرو پانګونې د المعیار په نوم د تیلي نباتاتو پروسس او غوړیو تولیدي فابریکې فعالیت پیل وکړ. او ننګرهار سره د ولسوالۍ ککړک سیمې لپاره د یو سربند جوړولو چارې پیل شوې. د یادې سیمې اوسیدونکو ورته خوشاله دي وایي له هغو ستونزو به خلاص شي چې د سیلابونو پر مهال به یې کښتونو ته اوبه نه رسېدلې.